د سولې مشورتي جرګه د ولسمشرۍ نوماندانو لپاره نه ده. سلامونه او نیکی هیلې ملګرو، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیګاږی ترڅو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون ویان وایی دا جرګه د ولسمشرۍ د نوماندانو په ګډون او نه ګډون سره نه اغیزمنه کیږي او نه هم د دوی لپاره ده. عبدالرشید ایوبي چې د ولسمشر سلاکار هم دی وایي د ولسمشرۍ دغه احتمالي نوماندان یوازې په هغه صورت کې د جرګې ګډونوال کیدی شي چې په انتخابي ډول د جرګې غړي ټاکل شوي وي او په وینا یې له دې پرته که د ولسمشرۍ کوم نومان د جرګې د غړیتوب لیواله هم وي په جرګه کې برخه نشي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله او حنیف اتمر په ګډون د ولسمشرۍ څو نورو نوماندانو د سولې مشورتي جرګه تحریم کړې ده. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیګاږئ ترڅو په راتلونکي کې زموږ نورې ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.